او پر ورځو کې دا لس ورځې ډېرې زیاتې بهترې نو که مسلمانان پکې روجې نیولې شي نو ډېره بهتره به یو خدا مسله شو که څوک روجې نیولې شي زنانه نارینه ګرمي خو ده یقینا نو ډېره بهتره که ټولو لسو کې نشي لس کې خو اخري لس اختر پر ورځ خو روجه نشته نهه به مونږ والو نو دا نهه ورځې که څوک روجې نیولې شي نو ډېره ښه ده که ټولې نه شي نیولې څو ورځې روجې پکې ونیسئ نمبر 1 بل ټولو ورځو کې مونږ د الله عبادت کوو خو چونکې دا مبارکې ورځې دي نو لږ عبادت د الله پکې زیات وکړئ ذکر د الله تلاوت او د ګناه نه ځان وساتئ او بله خبره دا ده چې په چا قرباني واجب وي نو مستحبه دا ده چې هغه دا میاشت راوخیږي نو نوکان بنالي ویښته بنالي هر قسمه ویښته بنالي نوکان بنالي نور که څوک اخلي ګناه پکې نشته قربانۍ ته ضرر هم نشته قربانۍ ته ضرر هم نشته او ګناه هم پکې نشته خو مستحبه خبره دا ده چې څوک قرباني کوي نو په دې لسو ورځو کې د دې ویښته او نوکان وغیره نه اخلي مخکې دې والي او چې قرباني وشي نو د هغې نه پس دې واخلي بله خبره د قربانۍ متعلق ده نو چې کوم سړی مالداري او د نصاب خاوند دي په هغه قرباني واجبه ده زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه په نس نصاب غالبا چې ما تپوس کړی 74100 روپۍ دي غالبا یا 150 چې چا سره شپږ او یا زر روپۍ وي یا د شپږو او یو زر روپو د تجارت سامان لکه دکان یې کړی دی او په هغه دکان کې د شپږو او یو زر روپو سامان دی د تجارت یا مثلا نور د تجارت څه څیزونه دي چې هغه اخلي خرڅی پلاټ دی یا بل څه شی دی او 74000 روپو ته د هغې قیمت رسیږي د باندې قرباني واجبه ده که چا سره کالی دی اکثر ښځو سره کالی وي سړي تپوس کوي زمونږ کالی دی نو داسې مه وایه چې زمونږ دا د ښځې دی که ستا وي نو بیا خبره ده خو که د ښځې مهر یا پلار ولا جوړ کړي د پلار د کورې راغلی یا خاون مهر نو دا د سړي نه ګوري دا د ښځې وي نو د ښځې کالی دی نو کالی چې اونیمو تولو ته ورسېږي د سرو زرو کالی هله به قرباني کوي د اونیمو نه کمې پې قرباني نشته او د سپینو زرو کالی چې 250 نیمو تولو ته ورسي نو قرباني به ورکوي که د هغې نه کمې قرباني پې نشته البته که چا سره یو توله کالی دی یو توله او نغدې پیسې ورسره دي نغدې لږې وي که ډېرې وي یاره تجارت سامان دی ورسره د ضرورت نه زیات سامان دی نو بیا به ګورې په یو توله قرباني کېږي بیا به د هغه تولې قیمت لګی نو نن سبا خو زما په خیال توله 1 لک نه بره ده نو چې 1 لک نه بره شوه او نغدې ورسره 1000 روپۍ 1500 2000 روپۍ دي نو بیا خو قرباني پې خامخا واجبه او که ته وایې یاره ما سره خو 100 روپۍ دي او 100 روپۍ دي او 1000 روپۍ دي او دغه یو توله کالي زه څه وکړم نو دا 1000 روپۍ خیرات کا دا چاله صدقه کې ورکا غریب ته مثال پته ور چاله صدقه کې ورکا خیرات کې ورکا نو یو توله کالی بر سره پاتې شي نو بیا را باندې قرباني نه کی دړنه صدقه کو دړنه دا سوچ مکوا چې زه پر قرباني نه ځان خلاصوم دا وا چې زه غریب امداد کالی خرڅ کما نو غریبانه نه ډیر مسکینانی او دا 1000 روپۍ 2000 روپۍ ری ودا د خدای په نوم خیرات کا نو بیا ور باندې نه کدا چا زمکای نقد وسره بالکل نشتا خو دومره ځمکې ده چې ردو د بچو ادنا ګزاره پې کېږي نو قرباني به کوي او که دومره ځمکه ده چې په هغې د دو د بچو ګزاره نه کېږي د کال بیا پې قرباني نشته که د چا 2 کوره دي یو کې اوسېږي او بل کور یې دی لا اغوښتی دی چې دا به زما د بچو وي یا زما دا کور راکوټی بیا به خرڅوم هغې له به ځم یا مې دا د زامنو دی نو که د هغه دویم کور قیمت 74000 روپو ته رسېږي نو قرباني پې شته او که د شپږ او یو نه کمې قرباني پې نشته دی او که د چا پلاټي خرید و فروخ لی غشتي بعضې خلک تجارت له اخلي نو که هغه د تجارت د پلاټونو د هغې پیسې 74000 ته رسېږي بیا به قرباني ورکوي خو دا هغه کور دی چې دی کې اوسېږي دې نه علاوه ځان له یو پلاټ اخیستی دی خرید و فروخ له نه پلاټیشن له نه تجارت له نه ځان له بچو له نو که د هغې قیمت 74000 ته رسېږي نو قرباني به کوي بله خبره تاسو ته دا وکړم چې کور کې بعضې وروڼه یو پلاري او شریکي نو پیسې راوړي پلار له یا مور له نو که دا پلار او مور مکمل اختیار مني پلار او مور مکمل اختیار مني دا پیسې د شریکي نه
بچی راوړي خو پلار له ورکوي اختیارمن پوره پلار دی چې پلار پې ارسه کوي اختیارن منه مور ده چې مور پې ارسه کوي نو بیا په دا یو پلار قرباني د هغه به کوي یا په مور خو که چرته دا پیسې د پلار سره امانت پرتی وي مور سره امانت پرتی ردی بچو شریکې وي سبا دا بچی بیلیږي نو بیا وایي چې بابا ما له خپله حصه راکړه دې کې ګوره ډېر خلک دوکه کېږي سبا دا بچی بیلیږي نو هر یو بچی وي دا خو زما ګټه ده بیا بچی وي دا خو ما ګټلې وه بیا بچی وي دا خو زما تجارت و ما له خپله حصه راکړه نو ګورې که داسې وي نو بیا په هر بالغ دوی خپله قرباني شته دا هغه لومړي صورت هغه دی چې مال پلار له ورکوي که دوی بیلیږي هم پلار نه نشي غوښتی بس د پلار دی که دوی سبا بیلیږي هم د مور نه نشي غوښتی بیا د مور ده بلکل د پلار او د مور مکمل با اختیاري مال ټول دوی ګټلی هغه ته یې بخلی دی او که دوی بیلیږي د هغه نه نه غواړي چې دا خو زمونږ د مونږ له راکړه په هغه صورت کې ګورې یو قرباني ده او که دا پلار یې صرف د تصرف اختیار لري چې دا به زه لګوم کور کې سبزي به راوړم غم خادي به ترې کوم نور مال ټول د بچو وي که ځمکه پیلي په شریکه پیلي صرف پلار د دې اختیار د دې دی چې یاره کور کې سبزي ډوډۍ جامې غم خادي هغې کې به لګوم او پیسې وي د بچو نو که د هر یو بچي کیسه ৭۶,۰۰۰ روپو ته رسېدله شپږ او یو ته هر بچی به بیا قرباني کوي بالغ په نابالغه قرباني نشته دغه رنګې خاوند سره ځان له مال دی او ښځې سره ځان له مال دی او ৭۶,۰۰۰ ته هر یو رسېږي دواړه به ځان له قرباني به کوي نو زما وروڼو دا څو خبرې د قربانۍ مې درته وکړې بل څاروی چې اخلی نو چې ګډ او چیلي وي چې کال عمرې وي البته لماور ګډه لم والا چې داسې د کال په شکل ښکاري سور وي نو بیا په شپږ میاشتي ځم کېږي خو چې لماور وي او په شکل د کال ښکاري سور وي اله او که نه ټپ غوټپ وي لماور ني په شکل د کال نه ښکاري نو بیا په ګډم په شپږ میاشتي نه کېږي په کال به کېږي او په چیلي کال نه کمي قرباني نه کېږي دغې ورځ د اعتبار چې په کومه ورځ د اختر ورځ ده او بعض او نور څاروي چې دي زمونږ په طرف کې دلته کې غویان میخې کټا کټي دي نو هغه ته یې 2 کالو وي 2 کالو ته عمر ورسېږي قرباني پې شته او چې 2 نه کم یې قرباني نشته ګور یو خبره وکړم زمونږ کتابونو کې دا لیکلي دي چې د ده غاښونه یي په غاښ دوی دا غاښونه نښه ده د دې خبرې چې دا د 2 کالو دی که یو سړي کره خپل غوی دی سخی دی او لوی شوی دی او ده ته پته ده چې 2 کالو دی یا د خور کره دی ورته پته را 2 کالو دی یا ګاونډي سره دی او ده ته پته را ده په ګاونډ کې دی چې دا خو د 2 کالو دی یا د زمیندار سره دی او ده ته ښه پته وي ده ته په معاشره کې پته چې د 2 کالو دی او غاښ یې نه وي نو قرباني پې کېږي عمر له شرط دی چې 2 کاله به عمر شرط دی غاښ یې نه وي خو ګورې که چرته غاښ یې ني او تا ته یو سړی وایي په منډی کې چې د 2 دی نو په دې به اعتبار نه کوي نن سبا ګورې پرون مې بله واورېده دا لا بیله حکومت هغه ډاکټرانو نیول هغه دا چې بعضې واړه څاروي وو چې هغه په غاښونه یې نو دا ډاکټران یې وله د غاښونو روستي وو نو غاښونه یې وله په خوله کې لګولي دي دې ته پاکستاني ډاکټر وایي په خدای یقین وکړه حیران به شي چې دا د دوی دا ذهن کم ځای ته رسي یعنې اوس سخول او کټوله په خوله کې غاښونه ږدي وره یاره مړه دوی وایي چې پیسه هم په کومه طریقه وګټلې خوار شي ځان نه م غرق که او هغه قربانۍ والا یې تباه و برباد که نو ګورې دا چې درته وایي چې غاښ یې نشته خو په 2 کالو دی په ده به یقین نه کوې بلکل به نه کوې منډی کې خو به تا ته صفا وایي چې دا د 2 کالو دی غاښ نشته بره 2 نی دروغ درته وایي دا چې مونږ وایو چې غاښ ضروري نه دی د 2 کالو پې کېږي دا هغه چاله چې تا ته بالیقین معلومې چې دا د 2 کالو دی چې ښه پوره په یقین درته معلومي چې د 2 کالو دی او که بل درته وایي د 2 دی دا ټول دروغ وایي اعتبار به په چا نه کوې دې زمانه کې دا 100 کالو دا خو جره 2 نیمو کال هلکه دا خو پوټې نه دی نه جد ما کرې عمر برابر قسم هم درته خو دروغ به راته وایي غاښ ته یې ګورئ بس چې غاښ یې کړي وي نو بس بیا پې قرباني کوه او غاښ یې نی کړې چې قرباني پې ونه کړي او د منډۍ د خلکو او په دغه سوداګرو په دغه نورو خلکو اعتبار ونه کوي هغې خو له ډاکټر باندې غاښونه یې ږدي واوره ورته دا هم پکې لا نه وې واورېده
چې ډاکټر ورپسې راوځي غاښونه ولېږدي ماشاءالله. نو دا به نه کې په دغه به اعتبار نه کې غاښ ته ګوره ښه څه مې ووایي سبا ګورې غاښ ته. البته که ستا یقیني چې دا سړی ما ته رښتیا وایي ستا ګاونډي دی ستا په یقین دی تا ته د هغې ایمانداري معلومه ده چې سړی ایماندار دی یا ستا د خور د کور دی یا د رشته دار د کور دی یا ستا د خپل کور دی نو بیا اصل عمر دی بس نو بیا که غاښ نه مې نو پروا نشته. بل دا دی چې دی واغېشتو دا شرط به پې نه لګی چې دنه مې واغېشته خو دا به ګورې قربانۍ ورځې پورې ساتې دا ګناه ده دا ناروا دی. البته که ته وایې چې یاره دی کور ته بوزه مو ټپېږي دی به یې ساتي نو هغه له بیا د هغه ساتنې د ورځې پیسې ورکړه که یا وله لیږه پیسې وله ورکړه چې دا راله ساته خو دا شرط به نه لګی چې ګورې علم نه نه خو ساتې به دا د ګناه شرط دی. او ښه څاروی اخلی ښکلې څاروی والے او د غوښې نیت مه کوئ ځکه نیده کې به غوښه ډېرئ چې چا هم د غوښې په نیت قرباني څاروي واغېسته قرباني ونه شوه. البته ښکلې څاروی بهتر دی نیت دا وکړه چې دا د رسول الله مبارک طریقه ده او په ما یو واجب دی نو غوښې به هم پکې راځي بار نه دی. نو دا څو خو د دې میاشتې نه مخکې خبرې وې او بل منډۍ نه به یې په غلا نه راوباسې د منډۍ والا باقاعده خپلې پیسې به ورکړې. ډېر خلک یې د منډۍ نه په غلا راوباسي وي د کور نو غلا ده دی اوس نه د غلا ظالمه شروع وکړه دا کار به نه کوي. او ښکلې څاروی والی چې ګوډ ني شل ني دا یې څاروی والی چې غوږونه یې پرې ني په غوږونه د نیمې نه کم پرې بیا پې قرباني کېږي او که نیم پرې بیا پې قرباني نه کېږي. که پیدایشي ښکرې ني او نو خیر دی بیا پې قرباني کېږي او که ښکرې وي او مات شوي وي نو که نیم ماتې قرباني نه کېږي او چې د نیم نه کم ماتې بیا پې قرباني کېږي. او که مشر څاروي وي غټ او غاښې ني پرېوتې وي وګوره ګیا خوړی شي که نه نو که ګیا خوړی شوه ښه برابر نو کېږي پې ګیا نه شوه خوړی بیا قرباني نه کېږي. او که دومره ټپو چې رسول یې نه شي ته د ذبحې ځای ته بیا هم پې قرباني نه کېږي. او که داسې ټپ نو خیر دی په خپه ګوډ دی خو ځان رسولی شي د قربانۍ ځای ته نو بیا پې قرباني کېږي. او که ځان نه شي رسولی بیا پې قرباني نه کېږي. لکه وګوره که نیمه پرې وي قرباني پې نه کېږي. په دې نیمه کې کم زیات کې لږ د ایمو اختلاف زمونږ د امام صاحب صاحبینو وغیره شته خو زه احتیاطي خبره درته کوم نیمه پرې وي قرباني پې نه کېږي او که د نیمې نه کمه پرې وي نو بیا قرباني پې کېږي. دغه رنګې نظر دی که نظر یې د نیمې نه زیات یو سترګې اړندی مثلا قرباني پې نه کېږي او که نظر یې لږ کمو او نور د دواړو سترګو نظر یې تیز و بیا پې قرباني کېږي. په ټول نه خشته ښکلې څاروی الی ښه مزېدار څاروي اخلئ او د غوښو نیت مه کوئ او د قربانۍ نیت ورباندې وکړئ. یو څاروي دی یو غاښ یې مات دی او که ګیا پې خوړی شي بیا پې قرباني کېږي.